د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقی برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار 931 کوم دمونه چې هغه کې شرک نه هغه په قرآن باندې دمي یا په احادیث باندې دمي یا د الله په نومونو باندې دمي یا د الفاظ چې معنی معلومه ده او مدد او استغاثه په کې د الله نه ده او استعاذه په الله سره ده استعانت په الله باندې ده نو دغه شیانو باندې دمونه به هغه شرک نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا رقیا الا من عین او حمة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دم اجازت موږ او تاسو ته راکړی دی چې دم نه دی صحیح مګر د نظر بازی نه د نظر نه چې انسان نظر شي هغه به ته دمې او بل هغه انسان چې هغه یو شی مارو لړمو مچي یا بل شی وچیچي نو هغه انسان به څه هغه به دمیږي هغه به دم استعمالی. نو معنا دا ده چې دم دا یو مشروع لاره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلق دم کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دم شوی دی. جبریل علیه السلام راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مریض و ډیر بیمارو او سر ته تکیناست ډیر تکلیف کې ډیر تکلیف کې ما نو تو فرمایل اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. جبريل علیه السلام هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دم کو نو دم داشته د مؤمنانو مسلمانانو خو په دې شرط معنی چې هغه به خالی وي هغه د شرکی الفاظونه هغه دمونه چې هغه کې د الله نمونه د الله صفاتونه پکې بیانېږي او د الله د کتاب آیاتونه د الله په کتاب باندې څوک دمه یا هغه دعاګانې چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقلی باغی باندې څوک دمه هغه دمونه هغه دا بالکل خیسته کار دی دا جایز دی بلکې دا مستحب ده. مؤمنان مسلمانانو مخکې تیر شلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت د دم ورکړی دی هغه انسان چې نظر شي او دغه شانتي هغه به څه کې هغه بدمه حسن او حسین رضی الله عنهما نظر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مول اعیذکما بکلمات الله تامات من شر ما خلق ستاسو دواړو لپاره ز پناه غواړم په الله سره د الله په صفاتونو د الله په کلماتو سره د هر یو شر نه د هر شر نه اعیذکما بکلمات الله تامه من كل شیطان وهامه من كل عین لامه دغه شان د هر شیطان او د هر ملامتګر سترګنه چې هغه ملامت سترګه ده چې دا معصوم بچي دغه پاک بچي هغه څه کله هغه دم کړی دی هغه نظر کړی دی یا دغه انسان چې دته هیڅ تکلیف نه رسولې او دا څه دی هغه نظر کړی دی او یاد چې چلون چې یو شی دی وچی چې مار لړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د دم نه کار واخلې دمې کوي. نو کوم دمونه چې مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودلې دي حدیث کې راځي كنا نرقى في الجاهلیه مونږ په جاهلیت کې دمونه کول فقلنا یا رسول الله کیف ترى في ذلك استاسره د پدې کې لازم دمونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل اعرضوا علی رقاکم دا استاسو دمونه ما ترا پیش زی وګورم کوم الفاظ بکی ناروا دي چې هغه تلری کو کوم دم کې شرک د چې هغه به نه استعمالوي او کوم دمونه دغه شان جایز دي هغه به استعمالوي. لا باس بالرقى ما لم تكن شركا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل هیڅ باک نشته په هغه دمونو معنی چې هغه کې شرک نه وي د الله نه پاسوا بل چا ته کې आवाज نه بل چا نه مدد نه په بل چا باندې استعاذه نه. مؤمنان مسلمانانو امام خطابی رحمه الله فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلم دم کړی دی خلک دم کړي صحابه به دمول او دغه شان هغه دم شوی دی کله چې د الله د کتاب نوی د ادم د الله په نومونو باندې وي چې جبرئیل لاغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دم کړی دی او امر یې کړی دی په دمونو باندې او دا طریقه